الرحمن الرحیم. ملګرو نن در سره د سکویر اف اپوزیشن په اړه خبرې کول غواړم. دا سکویر اف اپوزیشن د ارسطو د زمانې نه په منطق کې را روان دی. خلک د دې په اساس د قضیو خپلو کې سره تړون معلوموي چې کومه قضیه کمې قضیې سره کم قسمه تړون لري. دا په دې تخته چې درته ښکاري د سکویر اف اپوزیشن دی. سکویر په معنا د مربع راځي، اپوزیشن تضاداتو ته وایي، متقابلو قضیو ته وایي. دا قضیې ا او ای او آی، دلته مې آی هیر شوی دی، او او دا څلور قضیې دي. د څلورو قضیو کې دا دوه عمومي قضیې دي، دا دوه جزئی قضیې دي، دا دوه مثبت قضیې دي او دا دوه منفي قضیې دي. ا ټول کارغان تور دي، ای یو کارغه هم تور نه دی، آی یو څه کارغان تور دي او او یو څه کارغان تور نه دي. دغه قضیو باندې ما مخکې لیکچرو کې در سره خبرې کړې وې، ځکه زیات تفصیل ته نه ورځم. نن په دې سکویر اف اپوزیشن کې یا د لرغونو تضاداتو د مربع کې مونږ ګورو چې کومه قضیه کمې قضیې سره کم رنګه تړون لري. دې کې اوس مونږ وینو تړونونه په درې قسمه دي. یو دا دوه دي خپلو کې کنټرریز، دا معاندت لري خپلو کې. بل دا جزئی قضیې چې کومې دي د عمومي قضیو په شانته دي کنټرریز دي، خو دا سب کنټرریز دي، په وړه پیمانه باندې دي کنټرریز دي، ځکه دا لوی قضیې دي، دی وړې دي. نو دغه معاندت ته موږ دلته بیا تحت التضاد وایو، سب کنټرریز. دغه شانته ا عمومي قضیه دا ټول کارغان تور دي، او آی جزئیه قضیه ده، یو څه کارغان تور دي. نو دا آی چې کومه ده او ا دا سره سب الټرنیټیو دي، یو د بل متداخلې قضیې دي، دا تداخل لري یو بل سره. او دا دوه خپلو کې متضاد دي، تضاد لري، کنټراډکشن لري. دې ته کنټراډکټریز وایو. کنټراډکټریز یعنی متضاد قضیې، دا تضاد لري خپلو کې. ا ټول کارغان تور دي، او یو څه کارغان تور نه دي. نو چې ټول کارغان تور شول، نو یو څه کارغان څنګه ممکنه ده چې نه دي تور؟ لکه دا د دې بالکل متضاده قضیه ده. ای کې مونږ وایو چې یو کارغه هم تور نه دی، آی کې وایو چې یو څه کارغان تور دي. چې یو کارغه هم تور نه دی، نو دا یو څه کارغان پکې څنګه تور شول؟ دا د دې متضاده قضیه ده. دا دوه قضیې خپلو کې سره متضاد دي، او دا دوه قضیې هم خپلو کې سره متضاد دي. دا په یو وخت نه سمې راتلی شي او نه ناسمې راتلی شي. چې دا رښتیا وي ضروري خبره ده چې دا به دروغ وي، او چې دا دروغ وي نو ضروري خبره ده چې دا به رښتیا وي. دا خپلو کې یو بل سره متضاد دي. دا هم خپلو کې یو بل سره متضاد دي. چې دا رښتیا وي دا به حتما دروغ وي، چې دا دروغ وي دا به حتما رښتیا وي. دا خپلو کې دواړه په یو ځای نه رښتیا راتلی شي او نه په یو ځای دواړه سره دروغ راتلی شي. دی کې چې یوه دروغ وي بله به حتما رښتیا وي، چې یوه رښتیا وي بله به حتما دروغ وي. متضادې قضیې دغه دي چې دواړه په یو وخت نه رښتیا راتلی شي او نه دروغ راتلی شي. معاندت دی دواړه لري، لکه ټول کارغان تور دي، یو کارغه هم تور نه دی. دا قضیې په یو وخت دواړه رښتیا نشي راتلی. چې دا قضیه رښتیا دا به حتما دروغ وي. چې دا قضیه لکه یو بل سره دی په رښتیاوالي کې متضادې دي، خو په دروغجنۍ کې نه دي متضادې. دا ممکنه ده چې دام دروغ وي دام دروغ وي. لکه د متضادو دا هغه رنګ نه دي چې یوه رښتیا نو بله دې حتما دروغ وي، چې یوه دروغ وي نو بله دې حتما رښتیا وي. نه، دا دواړه په یو وخت رښتیا نشي کېدی، خو دا دواړه په یو وخت دروغ کېدی شي. لکه زه ووایم چې ټول کارغان سپین دي، دلته یې چې یو کارغه هم سپین نه دی، نو دا دواړه دروغ کېدی شي. یو کارغه هم سپین نه دی، شاید چې د ده زړه کې دی چې ټول کارغان شنه دي، د ده خو د دروغ دام دروغ ده. لکه دا دواړه خپلو کې سره
ممکنه ده چې دواړه دروغ وي، خو دا ممکنه نه ده چې دواړه د سره رښتیا وي. دې کې دا ممکنه نه ده چې دواړه د سره دروغ وي، او دا ممکنه نه ده چې دواړه د سره رښتیا وي. دا سبالټانس چې کوم دي دا خپلو کې یو د بل د عمومیت او د جزئیت دغه تړون سره لري. مقصد د دې په کوالټۍ کې فرق نشته، د دې په کوانټټۍ کې فرق دی. دا عمومي قضیه ده او د جزئی ده، دا عمومي قضیه ده او د جزئی ده. د دې خپلو کې دغه تړون دی. لکه ټول کارغان تور دي، یو څه کارغان تور دي، یو کارغان تور نه دی، یو څه کارغان تور نه دي. دا هم د دغه ایکسټنشن دی، هم د دغه خبره وړاندې راولي. دا البته تحت التضاد دی، دغه کنټراډکټریز دي. نو دا سب کنټرریز دي، دا سوري کنټراډکټریز نه دي، دا کنټرریز دي. دا کنټرریز دي او دا سب کنټرریز دي. دغه عمومي قضیه چې کومو کې خپل تړون لري، دغه جزئی قضیه مکه تړون خپلو کې سره لري. خو لږ تفصیل سره به زه د دې وضاحت کول غواړم. زه ګورو چې دغه قضیه رښتیا وي نو دا به څنګه وي، دا به څنګه وي، دا به څنګه. او چې دا قضیه دروغ وي نو دا ټولې به څنګه، چې دا قضیه رښتیا وي نو دا به څنګه وي. او چې دا قضیه د دې ټولو قضیو په اړه دغسې یو نظر زه غواړم چې وکړو چې ا سمه وي، الف ا، چې دا قضیه سمه وي نو ای به ناسمه وي، او چې دا سمه وي نو آی به سمه وي، او چې دا سمه وي نو او به حتما ناسمه وي، ځکه چې دا متضاده ده. چې دا سمه وي دا به هم ناسمه وي، دا به هم ناسمه وي، او دا به حتما سمه وي. چې دا ناسمه وي، چې دا سمه نه وي نو حتما به دا سمه وي، دا متضاده ده. چې دا ناسمه وي نو ای به نه سمه وي او نه به ناسمه وي. لکه دا سم هم کېدی شي او ناسم هم کېدی شي. او چې څنګه د دې دواړو تړون دی داسې د دې دواړو تړون هم دی. دا هم کېدی شي چې دا ناسم وي نو کېدی شي چې دا سم وي، کېدی شي چې ناسم وي. اوس به دې نه تیر شو، آی ته به راشو. چې آی سمه وي نو ای به ناسمه وي، ځکه دا متضاده ده. چې آی سمه وي نو ای به حتما ناسمه وي. چې آی سمه وي نو ای به یا سمه وي یا به ناسمه وي. لکه نه به سمه وي او نه به ناسمه وي. او هم دغسې تړون لري، او به نه سمه وي او نه به ناسمه وي. او چې آی ناسمه وي نو ای به حتما ناسمه وي، او ای به سمه وي، ځکه دا خو یې متضاده ده. او چې او کومه ده دا به هم سمه وي. دغه راز چې ای سمه وي نو ای به ناسمه وي، د کنټرري ده. او آی خو به خود ناسمه وي چې د کنټراډکټري ده. دا خو چې ای سمه وي دا به ورسره ناسمه وي، او چې دا سمه وي نو دا به هم ورسره سمه وي. دا خو د دې خپله قضیه ده، خو هغه عمومي ده، دا جزئی ده. او چې ای ناسمه وي نو آی به حتما سمه وي، دا خو متضاده ده، دا به بیا سمه وي. ای به نه سمه وي او نه به ناسمه وي، ځکه دوی دواړه خو خپلو کې په سموالي کې تضاد لري، په ناسموالي کې خو یې نه لري. او به نه سمه وي او نه به ناسمه وي. او آخر او پاتې شوه چې او سمه وي نو دا به حتما ناسمه وي، ځکه چې د متضاده ده.
ای به چې دا سمه وي نو ای به نه سمه وي او نه به ناسمه وي. دا سمه هم کیدی شي او ناسمه هم کیدی شي. او چې او سمه وي نو ای به هم یا سمه وي یا به ناسمه وي، نه به سمه وي او نه به ناسمه وي. ده چې او ناسمه وي نو ای به حتما سمه وي بیا، ځکه دواړه متضاد دي سره. او چې دا ناسمه وي نو ای به هم ناسمه وي. او چې دا ناسمه وي نو دا به حتما سمه وي، نو دا به هم سمه وي. مقصد چې او ناسمه وي نو ای به سمه وي، ای به ناسمه وي او ای به هم سمه وي. د سموالي او ناسموالي دغه تړونونه د دې څلورو واړو قضیو ترمنځ ما واضح کړل. هیله ده سکویر اف اپوزیشن باندې به پوه شوي یئ. په را روان لیکچر کې به کوشش کوم چې بولین قوانینو ته لاړ شو. د جارج بول قوانین دي، هغه ډایګرامونه جوړ کړي دي، په هغه اساس باندې بیا د قضیو جاج اخلي، ګوري چې کومه قضیه سمه ده کومه ناسمه ده. نور هم ډېر تفصیل سره دغه څلور واړه قضیې پکې واضح شي. دغه د ارسطو د سکویر اف اپوزیشن چې کوم دی، دې باندې ډېر بې حده زیات تنقیدونه شوي دي او هغه تنقیدونو باندې بیا ډېر زیات تنقیدونه شوي دي. جارج بول هم په دغه اساس خپل تنقید نه خبره پیل کړې ده او خپل دغه ډایګرامونه احساس کړي دي. په هغه اساس باندې دلایل کتلی دي چې سم دي که ناسم دي. خو لنډ نتایج مونږ د دې سکویر اف اپوزیشن په اساس راغستی شو او هغه نتایج دغه دي چې لږ پریکټس سره، لږ تمرین سره به دغه شیان تاسو انشاءالله زده کوئ. لکه دې نه دغه واضحه شوه چې دا سمه وي نو دا نورې قضیې څنګه دي، چې دا ناسمه وي نو دا نورې قضیې څنګه دي. دې سره چې په دې پوه شئ بیا چې یوه قضیه درته معلومه شي چې دا سمه ده، نو د دې په اساس بیا بله قضیه کتل اسان وي چې دا سمه ده که ناسمه ده. تر نورو خبرو پورې په لوی الله سپارم. د الله په